الله دې رحم وکړي، الله دې خپل فضل او کرم وکړي ورته. اوس الله راضي کول دي بس، او خوند یې ډېر وکړو. او بل به مونږ خوش قسمتي وکړه نه، خوش قسمتي دا وه چې تاسو سره او بیا هغه عالمانو سره ملګرو الله تعالی چې وغواړي نو انسان هغه خپل لار ته راولي. همدغه رنګې که تاسو کتلی وي په سوشل میډیا چې کم ویډیو شیر کیږي د اسماعیل شاهد په کم کې چې هغه هلته عمرې له تلی وي او په عمره کې داسې یو بیان ورکړی دی، یعنی په جړا شوی دی او هغه جړا چې کم ده دا وخت په ټیک ټاک فیسبوک باندې ډېره زیاته وایرل د خلک هغه شیر کوي. که تاسو وګورئ اسماعیل شاهد چې لکه کم فلمونه ډرامې څه جوړ کړي وو، لکه زه به دا ویم چې په زراو باندې هغه جوړ کړی دی او په کروڑاو خلک یې خندولی دی، خو هغه خندا هغه پنی ټایپ کم پاټونه به چې کول هغه نن د هغه په کار رانله. اخر کار چې کم دی هغه لاړو عمرې ته او الله تعالی ته یې وجړل چې یا الله ته ما ماف کړي او دا کم زما تیر شوي ګناهونه چې دي هغه هم ماف کړي. تاسو به خیال وي اسماعیل شاهد لکه یو داسې فنکار دی د پښتو زبان کې هغې کم کارونه چې کړي تاسو ته پته ده، هغه که یورپ ته پکې تللی دی، د نه علاوه سعودي عرب مختلف قسمه د دنیا کم ملکونه چې دي هغه یې په دې کې کتلي دي، خو خوشحالي ورته نه ده میلاو شو. اسماعیل شاهد وایي چې نن زه کله عمرې له ویرالو ما نو کومه خوشحالي چې ده هغه ما ولیده او ما ته دا محسوس شوه چې د دنیا کم کارونه چې دي دا فضول دي، خوشحالي چې ده هغه صرف او صرف په دین کې ده. نو دغه ویډیو تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو. الله حافظ.